انسان په خپل اعمالو کې زیاتوالی راولي چې د اعمال زیات شي چې د ایمانی قوت سیوا شي په د کې تقوا راشي زمونږ د امامانو زمونږ د اکابرینو تقوا به داسې حد درجې ته رسېدلې وه که نه چې سړی د هغې حالات ګوري نو سړی حیران شي. د امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه په باره کې راځي چې د هغه زوی چې کومونو هغه صالح هغه د اصفهان قاضي جوړ شو. وی کله چې د اصفهان قاضي جوړ شو نو د هغه ورځ نه امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه وفرمایل چې زما کور ته د دې زما د دې زوی د کور نه هیڅ څیز هم به نه راغواړی نه به ترې راوړی او که دې څه راولیږي نو ما ته به وایې خو د ده د کور به هیڅ څیز ګورې په ما باندې نه خورئ. وی خادمانو به هغه شان کوله. یو ورځ امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه وی کېناسته روټۍ ته چې کله روټۍ ته کېناسته او روټۍ داسې نیمه کړه نو ډېره ښکلې پسته روټۍ وه. نو هغه خادم ته وایي چې دا روټۍ خو ډېره زیاته پسته نه ده. وی چې او چې دې کې ما خمبیره اچولې ده ځکه پسته ده. وی چې ښه ډېره مزېداره روټۍ ده. بیا ورته وایي چې خمبیره چېرته وه نور کله خو مونږ په تیره روټۍ خورو. وی چې جي دا خمبیره چې کوم ده نو دا صالح د کور نه ما راوړې وه ستاسو زوی چې کوم دی د هغه د کور نه مې راوړې وه. بس وی هغه لاس एकदम ونیول او هغه ته وایي چې واله دا روټۍ دا چا فقیر له ورکه بهر. وی خادم چې کوم دی خو یاد ساته چې کوم فقیر له دا روټۍ ورکې نو هغه ته به وایي چې دا روټۍ ګورې امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه دا نه ده خوړلې هغه په خپله پرېښې ده. وی هغه په ټول بغداد کې وګرځېده کم فقیر له چې به ورته به دا خبره کوله چې دا امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه دا روټۍ نه ده خوړلې نو هغه به وایي چې هغه نه ده خوړلې نو دا زه څنګه خورم دی کې خو څه چل خامخا دی زه نه خورم. وی چې کله کور ته راغی نو خادم نه تپوس کوي امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه ورته وایي چې حضرت هغه روټۍ خو چا نه اخسته ټولو فقیرانو ته به ما ووایي چې امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه نه ده خوړلې هغې به رانه نه اخسته. نو بیا دې وایي څه چلو کوي هغه مې داسې ټوکړې ټوکړې کړه او د دجله چې کوم دریاب دی وی هغې ته مې وغورځوله دجلې ته. وی ښه بس چې دجلې ته دې وغورځوله نو هغه خو به میانو خوړلي بس زه به د دې دجلې مایې چې کوم دی زه به تر مرګه پورې د سره مایې ونه خورمه په ځان باندې تر مرګه پورې هغه مایې چې کوم دی هغه بند کړو. نو داسې مسله نه وه چې دغه مایي چې کوم خوړلې وه نو هغه به تر څو به دغه میان چلېدل اخره کې به ختم شوي یا د هغه په هغه خېټه کې هم هغه اثرات خو ختم شوي وو که نه. خو دا تقوا و حد درجې چې زوی چونکې قاضي شو سرکاري نو د هغه د کور معمولي غوندې څیز به هم بیا د نه خوړه دا حد درجې زمونږ د امامانو زمونږ د اکابرینو دا تقوا وه. او دا واقعه چې کوم ده دا باقاعده علامه ابن جوزی رحمت الله علیه دا په مناقب امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه کې لیکلې ده. دا رمضان المبارک چې دی په دې کې د خپل اعمال سیوا کول پکار دي. مونږ پکې اکثر غفلت شروع کو زمونږ اعمال په دې کې کم شي. مونږ اکثر دای چې بس اکثر په غفلت کې په خوب کې په دغه کې زمونږ وختونه په دې رمضان المبارک کې تیریږي.